د ټولو انسانانو په ځانګړې توګه د مسلمانانو دا دیني اړتیا ده چې په هغه طریقه او لاره هر څه وکاروي چې سمه او وړ لاره وي، نه په هغه شکل چې انسان ته د بدبختي، ګناه او په دنیا او آخرت کې له ذلت او شرم نه پرته بل څه نه ورکوي. د انټرنیټ مثال هم همداسې دی چې سم او ناسم کارول کیږي، لکه څرنګه چې اوس دغه د 21مې پیړۍ پیداوار افغانستان ته رسېدلی دی. نو د دې په اړه لږ ډېر معلومات د افغانستان اوسېدونکو او په ځانګړي ډول ځوانانو ته شته. کله چې ما دغه کیسه یو مصري عالم چې په خپل اواز یې ثبت کړې ده واورېدله، د هغې محتوي موضوع، پیغام او د هغې تر شا هغه درد چا چې لیکلی ده، هغه موخه د کومې لپاره چې یې خپره کړې ده، زه دې ته وهڅولم چې دا پښتو ته وژباړم، ځکه هغه څوک چې انټرنیټ کاروي پاملرنه ورته وکړي او چیرته په یو داسې دام کې راګیر نسي چې هغه ته د مرګ برابر وي. دا کیسه په اصل کې د هغې ښځې د لاس لیکلي لیک دی کوم چې خپله کیسه په خپله کوي، د دې لپاره چې نور ورنه عبرت واخلي او دعا ورته وکړي. د مسلمانانو ځوانانو او پیغلو په نوم یې لیکلې ده. هغه چاته یې لیکلې ده چې خپل عزت ورته د خپل ژوند نه ګران وي، هغه چاته یې لیکلي چې د یو رښتیني محبت په لټه کې وي. هغه وایي چې دا لیک زه د خپلې کوټې نه لیکمه، ماشوم زوی مې لا تر اوسه پورې تیرودونکی دی، را سره پروت دی او په خواږه خوب ویده دی. زه هم د نورو پیغلو غوندې وم، ما به هم همداسې ګلابي او ښکلي خوبونه لیدل چې کله به د واده جوړه اغوندم او کله به د خپل خاوند نیک بخته کور ته ننوځم، او اخر هم ماته الله یو دینداره خاوند راکړ. ټول ارمانونه مې پوره شول، د هغه سره مې ډېر ښکلی ژوند تیر کړ. زه په دې قسم کوم چې د خپل خاوند پر شاوخوا هر رنګ ماته ښکلي ښکارېدی او هر اواز به راته سندریز و. څښتن تعالی یوه ښکلې لور هم راکړه چې فاطمه نوم مور باندې کښېښودي. د دې په راتلو زموږ کور د خوښۍ او خوشحالۍ نه ډک سو. خاوند مې په یو شرکت کې کار کاوه چې له همدې درکه یې ښه تنخوا هم اخیستله. چې میړه به مې له کار نه کور ته راغلی نو کور به پاک، منظم او ښکلی و. په دروازه له راننوتو سره به ما یې په مینه ناکو او تودو مچکو سره ښه راغلاس وکړ. د هغه لومړۍ پوښتنه به تل زما نه دا وه چې لمونځ دې ادا کړی دی او که نه، او زما ځواب هم تل همدا و چې هو. د هغه دفتر جامې به مې ترې واخیستې او د کور څپلۍ به مې ورته برابرې کړې چې تشناب ته لاړ سي او مخ ووینځي. تر څو به چې له مخ وینځلو نه خلاصېدي ما به ورته د غرمې ډوډۍ برابره کړې وه. دا هغه خوږې شپې وې چې اوس نسته، خو خوږوالی یې تر اوسه احساسوم. زموږ یوه ګاونډۍ وه چې نوم یې لیلا و. خپله په یو مکتب کې ښوونکې وه او په کور کې یې کمپیوټر هم درلودی چې هغې ډېر کاراوه. زه به یې تل او په دوامداره توګه لیدو ته ورتلم او ما همیشه لیدله چې په چیټ کې به یې د چا سره خبرې کولې. ما ته به یې ویل چې زه په انټرنیټ کې ډېر ملګري او ملګري لرم. زه به یې هم وهڅولم چې له میړه نه مې کمپیوټر وغواړم او کور ته ورباندې نیټ راتېر کړم. ډېرې ورځې تېرې سوې او چې هره ورځ به مې لیلا لیدله، د ملګرو سره د خبرو کیسې به مې ترې اورېدلې. کله چې په کور کې یوازې وي څنګه د هغوی سره د انټرنیټ د لارې خپل غم کموي. یوه ورځ ما هم د خپل ژوند له ملګري نه د کمپیوټر او نیټ غوښتنه وکړه چې هغه سمدستي رد کړه، خو بیا یې راسره ژمنه وکړه چې کله بل ماشوم پیدا سو نو کمپیوټر به راته اخلي او انټرنیټ به راتېروي. ورځې او شپې ډېرې ژر ژر تېرې سوې. الله موږ ته یو زوی راکړ چې مراد نوم مو پرې کښېښودی، او میړه مې هم له ژمنې سره سم ماته کمپیوټر واخیستی او انټرنیټ ته مې لاسرسی پیدا سو. ما به هم د خپل میړه د کار او لمانځه ته د تلو وخت غنیمت ګاڼه او په انټرنیټ کې به مې له چیټینګ نه خوند اخیستي. د میړه زړه مې زما لپاره د مینې او عاطفې نه ډک و، او زه په دې هم قسم کوم چې هغه زما په حقونو کې یوه ورځ او یوه ذره هم کمی نه دی کړی. ډېر ځل به هغه ناڅاپي کوټې ته راننوتي. زه به اوتاره سوم او کوشش به مې کاوه چې د انټرنیټ هغه پاڼه چې زما په مخ کې به د کمپیوټر په شیشه خلاصه و بنده کړم. هغه به ویل څه کوې ای سمیرا؟ ما به ژر وویل څه نه کوم. زه پوهېدم چې کمپیوټر سستی او نسي کولی ژر پاڼه بنده کړي. هغه به د ځان سره وخندل، موسکی به سو او بیرته به خپل حالت ته لاړې. دا هغه د مسکا تصویر اوس هم زما د زړه په هنداره کې ځلیږي.
ما به د لیلا نه د کمپیوټر زده کړه کوله. د لیکلي فایل لیږل، انځور لیږل او ترلاسه کول به مې ترې زده کوله. د همغې وخت نه ما په خپل ځان کې د یو درد وجود احساس کړ. په لمانځه کې به مې سستي کوله او ډېر کراته به مې پرېښودې. کرار زما د یوه زلمي سره په چټ کې پېژندګلوي وسوه چې د خپل ځان لپاره یې د ایم په تورې باندې شوغر ایښی و. ما ته به یې د مینې او محبت لیکنې کولې او په مایک به یې راسره خبرې کولې. د هغه د اواز نرموالي او د خبرو پوستوالي پر ما اثر وکړ او ډېر کراته به مې له ځانه سره ویل چې د الله نه وبېرېږه ای سمیرا، دا خو ته د خپل خاوند سره خیانت کوې. خو شیطان، نفس او دروغجن محبت زما نه ډېر کوي و. دا هم باید ووایم چې که زه الله ته نږدې وای نو زه به د هغوی نه کوي وای او په خپل نفس او شیطان به مې لاڼې تو کړي وای. د دې نه وروسته به مې د کور پروا نه ساتله. احمد به د کار نه راغلی او کور په ګډوډ پروت و. ډېر کراته به ما خپل وړوکی زوی پرې ایښی و ځکه چې زه به د خپل ملګري سره په نیټ کې بوخته وم. ځان ته ډېره حیرانه په دې وم چې ما به د نیټ د ملګري خبرې اورېدلې او غږ به یې ورته ایښی و. سره له دې چې خاوند مې احمد د هغه نه ماته ډېرې خوږې خبرې کولې او زما د میړه په خبرو کې د رښتینولي او مینې نښې نښانې ښکارېدې. خو زه نه پوهېدم چې ما دا زلمی ولې خوښ کړ. آیا د هغه اواز ښکلی دی او که نه دا د هغه د نرمۍ سبب و او که نه دا د هغه د خوږو خبرو نتیجه وه. په ساعتونو به د کمپیوټر شیشې ته ناسته وم. اذان به وسو، د ایمان دایي به ما ته اواز وکړ. زما زړه ته به ورسېدی خو ما ته به ځان دروند او سوچ ښکاره سو. دا الله ویره زما په زړه کې لږه وه. دا ځکه چې زه د لمانځه، قرآن او د ښو ملګرو نه لرې سوی وم. میړه مې مخکې لا په دې هم پوهېدی چې زه وخت نه ضایع کوم، نو ما ته یې نیټ پرې ایښی و او څه څارنه یې نه کوله. هغه زلمي ته ما د ځان په باره کې هر څه وویل. نوم مې، واده مې، کور مې، اولادونه مې او هر هغه څه چې زما په ژوند کې یې وجود درلودی ټول مې ورته وویل. دا مې هم ورته وویل چې زه په خپل کورني ژوند کې د میړه سره خوشحاله یم او نور څه ته اړتیا نه لرم. خو هغه به ویل چې محبت یو بیل خوند لري. یو ځل یې ما ته خپل عکس راولېږي. ما به هغه ته کتل او ډېر په حیرانۍ مې ورته کتل. د هغه سترګو ته به مې کتل چې شیطان د مینې او محبت نه ډکې کړي وې. د هغه ګوتو ته چې په خپل مخ یې ایښې وې لکه غمجن یا عاشق چې وي. همداسې د هغه سره اړیکو زما په زړه کې حرکت شروع کړ. زه د الله نه ډېره لرې سوی وم. د هغه سره زما ډېرې شپې په نیټ باندې روڼې سوې. ما ورته وویل چې زه د هغه سره د خپل ځانه هم زیاته مینه کوم او زه غواړم چې د هغه سره وګورم. سره د دې چې زه د دې ملاقات نه په ویره کې وم، خو د شیطاني احساساتو دومره تر تاثیر لاندې وم چې په ځان نه پوهېدم. ما به ترې د لیدلو غوښتنه کوله. هغه به زما د دې غوښتنو مننه کوله او ویل به یې چې ته په دنیا کې تر ټولو خوږه نجلۍ یې. زه پوهېدم چې دروغ وایي، خو د هغه دې خبرو په ما ډېر اثر کاوه. له ما نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا حدیث هم هیر و چې فرمایلی یې دي نه ګوښه کېږي یو سړی د ښځې سره دوه په دوه بغیر د شیطان نه. د قرآن آیاتونه مې هم هیر سول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیثونه رانه د یاده ووتل چې ما او میړه مې احمد به د واده په اولو ورځو کې اورېدل. زه ډېره کمزورې سوې وم، د هغه دروغجن عاشق بندي سوې وم او اوس ژاړم او غواړم دومره وژاړم چې سترګې مې بیخي وچې نه سي. قدرمنو اورېدونکو دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر یوې بلې برخې د الله په امان.